د اسلامي امارت هغه کار چې ټول خلک یې په سمه لار روان کړه دا چې اسلامي امارت څه کړي دي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت خلکو ته څنګه په عامه محضر کې د عبرت لپاره سزا ورکوي. طالبانو په لومړي کس دورو وهلو ته راوړاندې کړ. زما د زړه ضربان تیر شو دومره چې ټکان مې په خپله اورېده، غږ مې لړزه پیدا کړې وه. باور مې نه راته چې دا هر څه په خپلو سترګو ګورم. ما ویل که خوب وینم دا د جمعه خان خبرې دي. دغه 21 کلنه افغان ځوان د امنیتي خوندیتوب په موخه د جمعه خان په مستعار نوم یادوي. دی د 2022 کال د دسمبر پر 22 نیټه د افغانستان د مرکزي ولایت روزګان په مرکز ریکورډ کې د فوټبال په لوی لوبغالي کې د هغې صحنې شاهد و چې د اسلامي امارت حکومت ځایي محکمې د بېلابېلو جرمونو په تور 22 تنه پکې د زرګونو کسانو په مخ کې په درو ووهل. له دوه ښځې وې. په روزګان کې ځایي قضایي ادارو یوه ورځ مخکې په ترینکوټ ښار راډیوګانو او جوماتونو کې اعلانونه کړي وو او له خلکو یې په ټینګار سره غوښتي وو چې د دې صحنې کتو ته د عبرت اخیستلو لپاره ورشي. هغه غوښتنه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې د داسې سزاګانو پر مهال همیشه له خلکو کوي. ورزشي لوبغالي د سزاګانو میدانونه د طالبانو حکومت محکمې عموما د دا ډول سزاګانې د لوبو په لویو لوبغاړو کې ورکوي. هغه دود چې له 90 کلونو راهیسې فعالي. د ترینکوټ د فوټبال سټیډیوم د 13,000 نندارچیانو د ځایولو ظرفیت لري، خو جمعه خان وایي چې په هغه ورځ تر دې ډېر کسان لوبغالي کې ورټول وو. تورن کسان د سټیډیوم په منځ کې پر چمن کې نیول شوي لمر وو. کله به یې چې وهل نو حلقه به یې وچه شو. دوی طالبانو به بیرته اوبه ورکړې. خلکو توبې ایستلې او دعا یې کولې چې خدایه له داسې وضعیته مو وساتي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی دی. ویې لیکل چې روزګان کې 2 ښځو په ګډون 22 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. له بي بي سي سره په خبرو کې طالبانو حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد دغو جزاګانو په اړه وایي هغه جزاګانې چې اسلام لازمي کړي دي د اسلام شریعت د لارښوونو پر بنسټ یې خلکو مجرمانو ته ورکول پر امیر لازم دي. الله جل جلاله په قرآن شریف کې وایي چې خلکو ته د جزاګانو ورکول یا د شریعت تطبیق او حدود او تعزیراتو دا باید د مسلمانانو ډله وویني، څو نورو ته حکایت وکړي او د عبرت سبب شي.